په یو کلي کې یو بزرگ اوسېدو. د سره یو خر و چې هره ورځ به یې د بلو ډکې بوجۍ وړلې. خر ډېر زحمت کې و خو چالاک هم و. یوه ورځ په لاره کې یو سیند راغی. خر وښوېدو او سیند ته ولوېدو. بوجۍ د مالګې نه ډکې وې. مالګه په اوبو کې ویلې شوه او بار سپک شو. خر خوشحاله شو او ویې ویل دا خو ډېر ښه چل دی. د هغې نه وروستو خر به هره ورځ کسر سره سیند ته ځان غورځولو. بزرگ چې دا هر څه نوټ کړل نو بله ورځ یې د مالګې په ځای د مالوچو بوجۍ ډکې کړې. خر بیا د عادت نه مجبور او سیند ته ځان وغورځولو خو مالوچو اوبه جذب کړې او بار ډېر دروند شو. خر په سختۍ سره بهر راووتو او خپل تېر وختونه ورته رایاد شو چې چالاکي به یې کوله. نو د هغې سبق ورته میلاو شو. هغې نه وروستو خر ایماندارۍ سره کار شروع کړو. په دې کیسه کې موږ ته دا سبق میلاویږي چې چالاکي تل ګټه نه لري. ایمانداري د ګټې لار ده. نو خوږو کتونکو چینل درسره سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو ته انتظار کوئ.